تیر هفته مونږه آیفون 14 ټیک ریویو مونږه ریکارډ کړی وله چې څه معلومات آیفون 14 باره کول هغه ټول مونږه ورکړل. که ویډیو تاسو کتلی اوسې ښه، که نه اوسې کتلی نو دلته زه به لینک تاسو سره شریک کړم، دې کې به تاسو ته ښکاري، او یا ډسکرپشن کې لاندې به تاسو ته لینک درکړم نو تاسو کولی شئ چې هغه ځای نه د 14 باره کې څه معلومات چې دي زیاتر ما کور کړي دي. هغه دې هفته یو بل موبایل زه تاسو ته ریویو کوم دی ګالاکسي زی فلپ په نوم باندې، چې ګالاکسي زی فلپ که څوک غواړي اقتصادي موبایل واخلي نو کولی شي ګالاکسي زی فلپ دا موبایل کولی شي چې واخلي. ما هم یو دوست دپاره خپل واخیستو نو زه به یې ګورم چې دننه پکې څه دي. نو دا د ګالاکسي زی فلپ موبایل چې ګورئ شیپ یې هم ډېر ښایسته ده، باډر هم ښایسته کرو لري، سیم کارډ یې دې ځای کې تبدیلیږي او بیکګراونډ بیک هم ډېر ښایسته ده، کریم غوندې کلر لري، ګلاسي ده، 2 کیمرې لري چې دا هم 12 میګا پکسل ده، ریم یې 8 جی بي ریم ده، روم یې مطلب سپیس یې 256 جی بي پورې سپیس لري، بیټري چې کوم ده 3300 میګا هرټز ده، ایم ایچ ده، او آیفون 6 او آیفون 7 سره بیټري یعنی مقایسه کولی شي. بل څه لري 5G سپورټ لري چې تاسو کولی شئ دې موبایل کې 5G کې سپورټ هم استفاده کولی شئ. خو دې کې یو بل کمال ده، دا داسې قاتیږي، دلته چې ګورو اوس ښه ښایسته سامسنګ لیکل کېږي. نو دا موبایل تاسو کولی شئ چې په همدغومره جیب کې اوس وساتئ نو ودرې چې خواته قاتیږي که نه قاتیږي، نه دې خواته نه قاتیږي چې اوس زه مات نه کړمه چې کس ته به بیا زه سرچپه تاوان ورکوم. نو دا هم ټایپ سی چارجر خوري. نو دې طریقې سره کولی شئ چې دومره یې پیکټ سایز کې کړئ او جیب کې کښېږدئ ریلیکس، چې کله د هم په کار اوپن او خپل کار پکې وکړه استفاده یې کړه. نو دا و ګالاکسي زی فلپ. که تاسو غواړئ چې هم دا موبایل واخلئ، دا مونږ خپلواک نه اخیستی ده، نو تاسو هم کولی شئ چې خپلواک نه دا موبایل ترلاسه کړئ. که چیرې دا ویډیو هم خوښه شوي اوسي شیر یې کړئ تر څو نور دوستان هم خبر شي، او که چیرې داسې کوم پروډکټ هغوی اخلي نو واخلي، او که چیرې فیسبوک پیج هم نه یې لایک کړی فالو یې کړئ او لایک یې کړئ، او که چیرې یوټیوب چینل هم نه یې سبسکرایب کړی هغه هم سبسکرایب کړئ تر څو موږ نورې ټیکنالوژي ویډیوګانې نه تاسو به خبر شئ، او څه کوم ټیکنالوژي ویډیوګانې اوسه پورې موږ اچولي دي اپلوډ کړي دي هغه هم تاسو وګورئ. نه صرف ټیکنالوژي ریلیټډ انټرویوز ایجوکیشنل ریلیټډ معلوماتي ویډیوګانې موږ داسې ډېرې نورې هم اپلوډ کړي. ډېره مننه.